خدایه زما د پښتنو حجرې ودانې لرې د مشرانو مې شملې همیشه تانې لرې که په غم کې د پښتون زه په بد حال یم زه خوشحال یم چې نوسی د خوشحال خان یم زه نصیر ستوري تپاس کوم چې راشي او ستا په مخ کې خپله وینا روانې کړي نصیر ستوری د جرمني څخه زه هم په خپلوان سره تاسو ټولو ته په دې درنه غونډه کې هرکلی وایم او ما یو لیکنه کړې زه به تاسو ته د خپل د پارټۍ یو څو نقطې دي چې هغه تاسو ته وړاندې کړم د پښتونخوا نوي تاریخ ته نظر واچوو نو به وینو چې د پښتنو په دې خاوره درې قامي ازادي بخښونکي غورځنګونه تېر شوي دي اول د مغلو په مقابل کې د خوشحال خان بابا په مشرۍ په 1699 کال کې قامي ازادي بخښونکي غورځنګ دویم د ایرانیانو په مقابل کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ په 1959 کال کې قامي ازادي بخښونکي غورځنګ چې د خپل قامي دولت بنسټ یې کېښود چې ناستون یې یعنې پایتخت یې کندهار و دا بل یو دی دا نیکسټ ون نه نه دا بل یو اوس صحیح شو چې پایتخت کندهار و د کندهار په نامه یادېده چې وروسته بیا احمدشاه بابا لخوا په 1940 کال کې د افغانستان په نامه ونیول شو دریم د باچا خان د پښتنو د قامي ازادۍ بخښونکي غورځنګ چې دا زموږ ګوند دی پورې اړه لري د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټي د پښتنو د قامي ازادۍ بخښونکي غورځنګ د عدم تشدد د غورځنګ یوه برخه ده چې په 1929 کال کې د انګریزي ښکېلاکي ځواک په مقابل کې د فخر افغان باچا خان په مشرۍ منځته راغی په بره پښتونخوا باندې د روسي پوځونو د یرغل وروسته د دې غورځنګ پلویانو د دې غورځنګ یو شمېر پلویانو د یو داسې ګوند د جوړېدو ضرورت ولید چې په بنسټي حقیقي ولسوالۍ پښتني رڼا او ټولنیز عدالت ولاړ کړي د اوږدې تیارۍ او یو بل سره د تماسونو وروسته د 1981 کال د جنورۍ د میاشتې په لومړۍ نېټه د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند یعنې پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټۍ د جوړېدو پرېکړه وشوه او د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري تر مشرۍ لاندې یوه جرګهګۍ ته چې مهم سړیتوبونه یعنې شخصیتونه یې ښاغلی علي خان مسعود ښاغلی لیاقت وطنپال او ارواښاد کندوز تندر وو دا دنده ور په غاړه شوه چې د ګوند بنسټیزه یعنې منشور ولیکي د دغه ګوند منشور د هېواد دننه او بهر د پښتنو د ملي یعنې قامي ازادۍ د غورځنګ پلویانو لخوا تایید شو او د 1981 کال د فروری د میاشتې په 28مه نېټه په یوه بنسټیزه غونډه کې ومنل شو او د ګوند جوړېدل اعلان شو د ټولو پښتنو د یووالي او ازادۍ د ګوند په توګه د ډاکټر کبیر ستوري تر مشرۍ لاندې پکې د لرې او برې پښتونخوا پښتانه راټول شول او په ګوند کې د پښتنو یووالی په عمل کې پلی شو د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د باچا خان د ملي ازادۍ د عدم تشدد د غورځنګ په نتیجه کې د نورو منځته راغلو قام پرستو ګوندونو لکه عوامي نیشنل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره نظریاتي یووالی او اړیکې لري او دغه راز ټولو قامي مشرانو ته یو شان احترام لري د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند چې د پښتنو رسالت ور په غاړه دی د پښتنو د حقوقو لاسته راوړلو سوکالۍ ابادۍ خپلواکۍ او قومي وحدت لپاره د خپلې بنسټیزې یعنې منشور په رڼا کې هلې ځلې مبارزه کوي چې په دې لړ کې وخت په وخت خپل غږ پورته کړی د نظریو څرګندونه یې کړې بې شمېره اعلامي یعنې پرس ریلیزونه
غونډې کنفرانسونه سیمینارونه جوړ کړي خپل قامي مشران ورته رابللي چې د عوامي نېشنل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو پکې هم ګډون کړی د رهبر تحریک ارواښاد خان عبدالولي خان د پښتنو د پښتون قامي وحدت ستر لارښود ښاغلي محمد افضل خان خانوالا مشر ښاغلي محمود خان اڅکزي ارواښاد اجمل خټک بابا میرمن نسیم ولی خان ښاغلي اسفندیار ولی خان او ګڼ شمېر نور قامي مشرانو نومونه د یادولو وړ دي دغه راز د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند مشرانو د پښتنو د قامي ګوندونو او قامي مشرانو سره هم خپل غږ یو ځای کړی او په پښتونخوا کې په بېلابېلو وختونو کې په غونډو کې ګډون کړی او د پښتنو د قامي وحدت د احساس د رابیدارولو لپاره یې عملي ګامونه اخیستلي درنو حاضرینو دا چې زموږ ګوند د پښتنو قامي سنګر دی د لرې او برې پښتونخوا پښتانه پکې راټول شوي دي چې د ګوند د بنسټیزې منشور سره سم د 2010 کال د جون په 29مه نیټه د جرمني د مرکزي څانګې نوې ټاکنه یعنې الیکشن وشو چې 6 کسان د برې خوا او 9 کسان د کوزې خوا د رایو په ډېره کې یعنې قاطع اکثریت سره بریالي شوي چې موږ ته دا راپورته کوي چې زموږ د ګوند په غړو کې ذهن ویشل شوی نه دی د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو ترمنځ توپیر نه کوي چې په دې تړاو واړه د ګوند د جرمني مرکزي څانګې د مشرانو جرګې نوي غړي هم تاسو ته یو ځل در وپېژنم ښاغلی تاریخ پوه علي خان مسعود د ګوند د مشر په توګه ښاغلی محمد شیرین ګردوال د ګوند لومړی مرستیال یعنې سینیر نایب صدر په توګه ښاغلی نصیر خان د ګوند دویم مرستیال نایب صدر په توګه ښاغلی ایډوکیټ هدایت الله خان بنګش د ګوند دریم مرستیال نایب صدر په توګه او زه خپله باندې جنرال سیکرټري وم ښاغلی سید حسن شاه باچا د ګوند جنرال سیکرټري مرستیال په توګه یعنې ډیپټي جنرال سیکرټري میرمن خاپیري شینواري د ګوند د ښځو او ټولنیزو چارو د مشرې په توګه ښاغلی عزیز سرشار د ګوند د خپرونو یعنې اطلاعاتي چارو مشر په توګه ښاغلی ډاکټر شیرولي شیر د ګوند د مشرتابه یعنې د دارالانشا د مشر په توګه ښاغلی محمد اقبال لالا د ګوند د بهرنیو چارو د مشر په توګه او اقبال لالا زموږ د فرانکفورټ د څانګې مشر هم دی ښاغلی الحاج خان محمد مبارز صابر د ګوند د کورنیو چارو د مشر په توګه او ښاغلی ډاکټر ډګروال حضرت رسول د ګوند د پوځي چارو د مشر په توګه ښاغلی عبداللطیف افریدی د ګوند د کلتوري چارو د مشر په توګه او په پای کې د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند په استازیتوب د نړۍ په پټ پټ کې ټول پښتون قام ته د پښتنو ټولو پیاوړو مشرانو ته او د پښتونخوا مینوانو ته د دې ستر او تاریخي بري مبارکي وایم او د پښتنو خاورې ته د پښتونخوا نوم د پښتنو د قامي وحدت په لور یو نیکمرغه ګام بولم چې په دې سره د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د مرام او هدف یوه برخه ترسره شوه پښتونخوا د ټولو ته مبارک وي په دغه